مکان خونه استاد معلومات داری چی وقت معیار شده و این در وقت اوروسا به حکومت داود خان فکر کنم ساخته شده. بله. ما چطور خانهش اگر تو گفتی خانه ما بود اینجا؟ والا خانهش خوب است. طبعا این منزل 2 3 و امو کشش زیاد است. کله به کار دي کله به نیمه ټول باید ښه شکر به دی الله تعالی یو امتحان په بندګانو باندې راوړي خدای پاک وایي زه پیسهدار غریب ټولو باندې د امتحان راولم څوک طاقت لري څوک نه لري موږ باید حوصله مندي ولرو همدغه ما پیغام او نور خپل پلار مور عزت وکړو د مور پښې لاندې جنت همغه موږ ته دعا وکړي دا دنیا خو تېره ده هغه دنیا موږ باید خپل ځان لپاره ښه کړو دلته موږ ټیمونه دي موږ خپله ساتیري کوو دلته د میدان لپاره کله معلومات راکړه دا شخصي ده دولتي ده شخصي ده دا میدان دا چې د ما د ماما زوی د میدان شخصي دا میدان هو دا کوم لوبه چې دلته ساتیري کوي یا کرکټ کوي بیا دې نه تاسو بل ورکوي فیس اخلو مثلا تر چهارشنبه پورې 400 شپږ سوه روپۍ ده بیا به پنجشنبه او جمعه 1000 روپۍ کار مو خلاصيږي هو اخر کال خلاصيږي بیا څه تصمیم لري چې وای تصمیم می دا چې زه بزنس وکړم بزنس سره شاو تجارت وکړي بهشکه والا زه الله دې ورسي نو انډیوالان به دې هغه کانال ته سولار دي نو ما انډیوالان سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې خیر چې رہی روغ او جوړ اوسئ سیلاب د دوه لزر احساس پدرانه چوپړ کې د کابل پلازمینه لومړی بلاکو څخه ګران لیدونکو ونغلنه د زاړه بلاکو څخه تاسو ته خبرونه چمتو کړم او همدارنګه د دې خلکو سره خبرې اترې وکړو موږ زیاتره هېوادوال څه دلته اوسېدل اوس وطن نه بهر څه دي غواړو هغوی ته هم دا بلاکونه وښیو او تاسو ته هم نو امید چې موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ژوند څه وړاندې تاسو به تصاویر به وښیو د دې بازار څخه او وړاندې له بلاکو څخه رښتیا لارم لار نسی خواته یو میدان هم د دې کرکټ د هغې تصاویر هم تاسو ته وښیو او دې چې اوسېدونکو سره به هم خبرې اترې وکړو نو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو ګران لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست وایم دلته خواته نورو ولار ده یعنی دې چې اوسېدونکی د دوی سره به هم خبرې اترې وکړو موږ سره مل اوسئ برادر خان خوب هستی سلام علیکم برادر خوب هستین صاحب من خیر یک سلام بر شما یک سلام بر بینندگان محترم بخیر باشی دیگه معرفی هم خود کنی ببینه ها اسمم محمد انور از ولایت دخار پیرم در کابل میشنیم بسیار خوب ای صاحب مقیان کنه خانه تان هست یا کار بار میکنی اینجا صاحب خانه ما بود حالا طرف قلعه زمان خان رفتیم دیگه از همینجا تیر میشدم شما گرم آمدی بله خب بسیار خوب لالا چی مصرفیت داری در روز؟ والا یک دکانک سیگرت فروشی دارم دکان از غرفه است؟ غرفه است چطور کاروبار است؟ والا شکر است شکر خداست میشه غرفه تان لب سرک است بخیر؟ لب سرک است باز نمی از طرف نایک خب به شما چیز مزاحمت نمیشه فضل خود تا حالا بر ما کدام مشکلات ایجاد نشده خب منتها میگه که کرابتیم تا حالا از ما کس کرا نگرفته و حالا میگن کرابتیم دیگه کرا کی میگیره؟ کرا را از مراقبت از مراقبت مدیانه از معذر مکیان دیگه جداست بله یا از کلش یکی مراقبت جداست خب بسیار خوب درباره مکیان خونه استاد معلومات داری چی وقت معیار شده و این در وقت اوروسا به حکومت داود خان فکر کنم ساخته شده بله ما چطور خانهش اگر تو گفتی خانه ما بود اینجا والا خانهش خوب است طبعا این منزل 2 3 و
اما کشش زیاد است دیگه. اولش نم و چیزا زیاد داره، مردم خوش نمیکنن. چهارم به خاطر از که یگام وقت که ریزیش خراب میشه چکک میکنن، به خاطر تو مردم خوش نمیکنن دیگه. دو سهش خوبتر است. میشه کرایش میگذره بلندتر باشه از دیگه کده. کرایش حال خرزان شده. در وقت جمهوریت قیمت بود حالم دو اتاقه است، تقریبا دو اتاقه سه اتاقه در 7000 8000 پیدا میشه. خیر باشی لالا. تشکر از معلوماتتان. تشکر همچنان. دعای ما سعادت هم میشه چیزی گفتنی داری کاملا در خدمتت. گفتنی ما نمیست بیادر در وطن ما کاروبار نیست، یک همین کاروبار جور شود بخیر، همین دولت ما جور شود دیگه. شکر خانه آرامی آمد، خدا هزار بار شکر دیگه. یک کاروبار هم شروع شود دیگه. همین تقاضای همین کل مردم همین چیز است، کل مردم بیکار است دیگه. از دولت خود یک خواهش میکنیم برای جوانا، برای مردم یک کاروبار ایجاد کنن تا که مردم مصروف باشد. یا خدا کنه اون مسئولین صدای شما را بشنوه و انشالله روز به روز خوب شده و میرن. یا توکل به خدا. توکلم به الله. بشک بشک. خدمت باشه با نباشید. تشکر. روزتان خوش. گران لیدونکو موږ سره مل اوسئ، زه وړاندې تاسو څو تصاویر ښکلې ښکلې د بازار ګورئ. موږ سره مل اوسئ. نوم دې ورور. السلام علیکم. تاسو ته ټول قدم لیدونکو ته مې برکت الهي دی. د کابل اوسیدونکی یم. تو هم پشتو میگی یا کدام زبان؟ فارسی. نامت زیبای؟ نصر احمد. نثار احمد جان، بسیار خوب. ایتا دارم چه دسی خیلی ډیر خطرناک نیم دیده؟ خو که مورجانې مې ښه ده، دا نوم ووایم، دا نوم د کوټنیتوب ووایه، دا ما نوم خوښېده. بیا ته دنیا ته راغلم مورجانې مې دا تخلص نوم په ما باندې کېږي. په ما مالا خطرناک نیم دی خیلی سیلاب. خو زه خیر هغه چه کوئ، څه مصروفیت لرئ د مارکیٹ کې؟ زه خو دلته کراچیوانی کار کوم. کراچیوانی. او شما چی کار میکنید؟ ترکاری فروشی میکنم. ترکاری فروشی میکنید. بازارایتان چطوره؟ کاروبارایتان؟ خوب شکر به طالب بخیر. کاروبارا بخیر نیست دیگه. دلیلش چی است؟ نمیفهمم. دلیلش دیگه نمیفهمم. کاروبار دیگه نیست. بیکاری زیاد شده نه؟ همین دلیلش هست. در خلکو بار ویسی یو چنه چه؟ همدا څنګه کاروبار؟ والله الحمدلله شکر د پاره د کاروبار سمې باندې په موږ شکر باسو. دا خدای په موږ باندې یان کله روزي کله نه، بیا هم شکر باسو. ورځ 50 شپې تیر په موږ کول لپاره کفایت لري. شکر سم کار دی خدا او شکر باسي. نو مکتب هم وای دی خواته؟ مکتب هم څوم صنف کې لاله؟ اتم تلاړ بخیر. اتم تلاړ. څوم نمبر کدام منته وای؟ دریم نمبر بی الف ګروپ راغم دریم نمبر د سنس. ډیر خو ماشاءالله. تو لاله مکتب میری؟ بله. څوم شان هستی تو؟ 8 بدون نوشه. 8 بدون. نه ولا چیز نمونده، کم مونده، خلاص میشه. بخیر. صنف خوش چندم نمره شدی؟ صنف نو. صنف نو دیگه تا ماشین کنه دیگه امتحان ماشین ان شاء الله کامیاب شه. بیا خیر تیر میشه. امتحانات مشروطی هم دیگه کامیاب باشه، موفق باشه. لیدونکو موږ غواړي که څه وینا لري ورته. ما دغه وینا کله به کادي کله به نیمه ټول باید ښه شکر به د الله تعالی یو امتحان په بندګانو باندې راوړي. خدای پاک وایي زه پیسهداره غریبو ټولو باندې د امتحان راولم. څوک طاقت لري څوک نه لري، موږ باید حوصله مندي ولرو. همدغه ما پیغام او نور خپل پلار مور عزت وکړو. د مور پښې لاندې جنت د همغه موږ ته دعا وکړي. دا دنیا خو تېره ده، هغه دنیا موږ باید خپل ځان لپاره ښه کړو. ماشاءالله څونه ښایسته او خوږې خبرې کوې. رښتیا وایي نو الله څه چې موږ ته مقرره کړې هغه روزي باید موږ په هماغې شکر وباسو، شکرگزار اوسو. دا یو امتحان ده تیریږي. نو لالا شما چیز گفتنی داری؟ بخیر. بخیر باشه. ښه وخت دواړو ته کامیابه اوسئ. ګران لیدونکو موږ سره مل اوسئ. زه وړاندې موږ ملتیا وکړئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم. راغلو د کرکټ میدان ته او دلته خواته مې یو
لالا مې درېدلی ده دوی لکه سندلته کرکټ کوي نو موږ غوښتې یو دقیقه سره خبرې ولرو نو موږ سره مل اوسئ لالا ښه شکر دا وروره جوړ بخیر شکر ښکلی نوم دی که هېوادوالو محمد حنیف فرب ښه ډېر ښه دلته تاسو کرکټ ته راغلي یئ دلته موږ ټیمونه دي موږ خپله ساتیري کوو دلته د میدان لپاره که لږ معلومات راکړي دا شخصي ده دولتي ده شخصي ده دا میدان دا چې د ما د ماما زوی د میدان شخصي دا میدان بیا دا کوم لوبه چې دلته ساتیري کوي یا کرکټ کوي بیا دې نه تاسو بل ورکوئ فیس اخلو مثلا تر چهارشنبه پورې 400 روپۍ ده بیا به پنجشنبه او جمعه 1000 روپۍ یعنی دا ځمکه بیا تاسو نیولې ده یا شخصي د خپله ده شخصي ده هغه حفظ مراقبت نه نیولې ښه ډېر ښه 1.5% هغوی ته یې ورکوو 1.5% هغوی ته ورکوئ سهمیه 1.5% تاسو لرئ او څنګه خپله کرکټ کوې او زه خپله بالر یم بالر یې فاست یا سپین فاست بالر یم ماشاءالله نو اوس به هم لوبه وي کالي خو دې اغوستي دي د کرکټ بالا مو کې موږ اوس بیټ دی بیټ هم ده بس الله هم کامیاب ولري لالا خیر شي هېوادوال هم غږ اوري که څه وینا لري بس دا هېوادوال ته به دا پیغام لري چې د عمل شیان ونه کړي د ورزش شیان دی دوی ته ښه دي باید د عمل هېڅ څوک ونه کړي د عمل هېڅ آینده نه لري رښتیا وایې نو تاسو هم کامیابه اوسئ ښه وخت مننه موږ ته وخت راکړه لالا ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم راغلو دلته پارک ته د زړو مکیانو دلته خواته مې لالا مې ولاړ ده نو دوی سره بعضې خبرې وترې لرو موږ سره مل اوسئ لالا ښه جوړې تکړه په خیر مننه ژوندی اوسئ ښکلی نوم دی که موږ ته ووایې انورالله انورالله لالا څه کاروبار کوې او چېرته اوس روان ول ولا کاروبار خو نه کوو مکتب وایو اوس روان سیمه د مکریانو کونه کې چکر یو چکر وایې انډیوالانو سره ها یو مکتب وایې که نه څوم صنف کې 12 کې آخر کال ده نو خلاصېږي او اخر کال خلاصېږي بیا څه تصمیم لرې چې وایې تصمیم مې دا ده چې زه بزنس وکړم بزنس سره شاوخوا تجارت وکړې تجارت بېشکه والا زه الله دې ورسوي نو انډیوالان به دې هماغه یي که نه هلته څه ولاړ دي ما هم انډیوالان او زه خیر اوسې لالا هېوادوال دې غږ اوري که څه وینا لرې کامره دې په خدمت کې څه وینا نه لرم یو دغه وینا لرم چې ماشومان باید درسونه ووایي او مکتبو ته فعالیت وکړي مکتبونه باید ووایي چې یو ځای ته ورسېږي وطن ته خدمت وطن جوړ کړي رښتیا وایې مننه ښه وخت لالا زه ګرانو لیدونکو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د لومړی بلاکو څخه یا مکریانې کوونه څخه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ښه چارې